السلام علیکم. ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 9 چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 20 سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د غزې پر ښار د اسرائیل بریدونو زور اخیستی، هیڅ ځای خوندي نه دی، ماشومان په ښوونځي کې وژل شوي، او په اروپا کې سایبري بریدونو د هوایي ډګرونو چارې ګډوډې کړي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د غزې پر ښار د اسرائیل بریدونو زور اخیستی، هیڅ ځای خوندي نه دی، ماشومان په ښوونځي کې وژل شوي. اسرائیلي نیواګرو د غزې ښار پر بېلابېلو سیمو خپل هوایي او توغندیز بریدونو ته دوام ورکړی، چې د ماشومانو په ګډون یو 50 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د شنبې سهار د غزې ښار په یو ښوونځي کې شوی، چې اوس مهال د سختو بریدونو له امله د خلکو د استوګنې پناه ځای ګرځېدلی دی. یاد برید یوازې یوه ورځ وروسته تر هغې وشو چې د جمعې په ورځ اسرائیلي ځواکونو د غزې په بېلابېلو سیمو کې 43 فلسطینیان ووژل، چې 26 یوازې په غزې ښار کې وو. د فلسطین د ملکي دفاع ادارې وایي د اسرائیلي بریدونو د پیل راهیسې نږدې 450,000 خلک چې د ښار شاوخوا نیم نفوس دی له غزې ښار څخه وتلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي نړۍ باید د اسرائیل له غبرګون ونه ډارېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي غزه کې د مرګ ژوبلې او ویجاړۍ کچه تر ټولو بد حالت ته رسېدلې چې د زغملو نه ده. نوموړي وویل هغه څه چې موږ یې په غزه کې ګورو ویرونکي دي. خلک له لوږې، روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د استوګنې له ناوړه شرایطو سره مخ دي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو له امله د اسرائیل له ګواښونو ونه ویریږي. وایي موږ باید د غچ اخیستنې له ګواښ ډارونه کړو. دا کړنې د فشار پرته هم روانې دي، خو که نړۍ سره راټوله شي د بندېدو چانس به پیدا شي. ورته مهال د پرتګال د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هیواد به یې د یکشنبې په ورځ د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. یاد اعلان د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې یو ورځ مخکې شوی، چیرې چې د فلسطین دولت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوال کنفرانس پلان شوی دی. پرتګال د هغو هیوادونو سره یو ځای شوی چې د فلسطین دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه یې کړې، چې استرالیا، کاناډا، فرانسه او بریتانیا هم ورته اعلان کړی دی. هند سعودي پاکستان دفاعي تړون ته په غبرګون کې ویلي هیلهمند یو چې ریاض به زموږ حساسیتونه درک کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ نوي دفاعي تړون ته په غبرګون کې ویلي تمه لري چې ریاض به د هند او سعودي ترمنځ پر متقابلو ګټو او سیمایزو حساسیتونو ژور پام وکړي. د یاد وزارت په وینا هند او سعودي عربستان د اوږدې مودې راهیسې پراخې، ژورې او ستراتیژیکې اړیکې لري چې په تیرو کلونو کې لا پیاوړې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تیرونی سعودي عربستان او پاکستان یو متقابل دفاعي تړون لاسلیک کړ، چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول برید پر یو بل تیری بلل کېږي، او دواړه هیوادونه به د یو بل بشپړ ملاتړ ته ژمن وي. سعودي چارواکو ویلي چې پاکستان د دوی مهم شریک دی، خو ټینګار یې کړی چې له بل اټومي ځواک یعنې هند سره هم د ژورو او متوازنو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. څېړونکي باور لري چې د سعودي پاکستان د دفاعي تړون به د جنوبي اسیا د ستراتیژیک توازن بڼه بدله کړي او ښایي د هند سعودي اړیکې تر اغېز لاندې راولي. هغوی په وینا که څه هم سعودي هڅه کوي له دواړو اټومي قدرتونو هند او پاکستان سره متوازنې اړیکې وساتي، خو دا نوې دفاعي ژمنه به په نوې ډیلي کې اندېښنې راپورته کړي. او د پای خبر دا چې په اروپا کې سایبري بریدونو د هوایي ډګرونو چارې ګډوډې کړي. نن شنبه د اروپا په یو شمېر مهمو هوایي ډګرونو کې د چیک ان او بورډینګ سیستمونه د یو پراخ سایبري برید له امله فلج شوي، چې لسګونه الوتنې ځنډېدلي یا لغوه شوي دي. راپورونه ښیي چې د لندن، هیترو، بروکسل او برلین هوایي ډګرونه تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي، چې د تخنیکي ستونزو له امله د مسافرو ګڼې ګوڼې، اوږدې لیکې او بېنظمي رامنځته شوي دي. د چارواکو په وینا ستونزه د کالنز ایرو سپیس په نوم شرکت له سیستم څخه سرچینه اخلي. یاد شرکت ګڼو نړیوالو هوایي شرکتونو ته تخنیکي او سیستمي خدمتونه وړاندې کوي. سایبري بریدونه هغه ډیجیټلي حملې دي چې د معلوماتي سیستمونو فلج، د معلوماتو غلا یا ګډوډۍ لامل کیږي. دا ډول پیښې په نړیواله کچه ورځ تر بلې زیاتیږي او د امنیتي اندېښنو کچه یې لوړه کړې ده. بهراني خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.